أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. نن به إن شاء الله سورة نساء آیت نمبر 169 بوایو. الله تعالی دې ماته د دې وینا حق ادا کولو توفیق راکړي چې زه تاسو ته د قرآن کریم هغه صحیح ترجمه مفهوم مطلب وښودلی شمه چې کوم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ښودلی دی د امت ته او صحابه کرامو پې عمل کړی دی. اول رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا صحابه کرامو. الله دې ماته توفیق راکړي او بیا دې تاسو ته الله تعالی موږ ما سره ټولو ته توفیق راکړي چې په دې پوه شو، په دې عمل وکړو او دا قرآن زمونږ شرح صدر نصیب شي او دغه قرآن زمونږ د دنیا کې د زندگی تیرولو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې باندې سبب جوړ شي او بیا د الله دغه قرآن موږ لپاره د شفا او د شفارس ذریعہ قیامت کې جوړ کړي، دنیا کې د شفا ذریعہ جوړ کړي. آمین ثم آمین. د کافرو ذکر وشو چې دیتا الله تعالی دا ځکه د الله منکر دي، انکار کوي او خلق منع کوي، نو دا ډیر غټ گمراه دي او دوی ظلم کوي، نو الله به دوی ته مغفرت هم نه کوي او دوی ته به سیده لار هم نه ښایي، په هدایت باندې به نه راځي. نو چې نه راځي په هدایت باندې سیده لاره به نه وي، نو دا بیا به کمې لارې وي. نو الله اوس فرمایي په دې آیت نمبر 169 کې چې الا مگر طریقه لاره جهنم د جهنم، یعنی خای به دوی ته طریقه د جهنم، لار د جهنم، ځکه چې د جنت په لارې خلا نړل او الله خو دوی ته دواړې لارې ښودلې وي، وهدیناه النجدین، دواړې لارې الله ښودلې وي او الله د جنت لارې دپاره بار بار دوی ته ټول صلاحیتونه او ټول وسایل ورکړل او پیدا وکړل ورته، کغه عقل و، کغه کائناتو کې سوچ و فکر و، کغه انبیاء کرام و، که کتابونه و، او که بیا حالاتو مطابق علماء کرام دعوتونه درسونه او دغه نور خلق چې کوم کوشش کوي د خلکو ته د راتلو دپاره، دا ټولې لارې دوی ته وښودلی شوي، خو دوی هغه خوښه نه کړله، بلکې خپل هغه د الله نافرماني خوښه کړله او خپل ځان ته صرف نه بلکې نور خلق هم په دې باندې ایثاری د قرآن کریم نه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو او د سنتو نه. نو داسې خلکو دپاره الله تعالی فرمایي بیا زه لاره برابرومه د جهنم، ځکه چې مخکې الله تعالی فرمایي چې فسنیسره للعسره، څوک چې نیکی کوي نو هغې ته یسره جنت لاره اسانوالی برابرومه، څوک چې بدي کوي نو للعسره سختی او سخت لار د ګناه لار ځکه چې دی په مزرونو باندې مهر بیا ولګي، څنګه چې سوره بقره کې الله فرمایي چې ختم الله علی قلوبهم، نو مهر اول نه نه لګېدلی، اول نه الله مهر نه لګوي، نعوذ بالله، دا به د الله سره د ظلم کی قسم نسبت وي او الله ظلم نه کوي. وما کان الله، نه دی الله تعالی چې ظلم وکړي په چا باندې، الله دواړې لارې وښیي، به انسان ته ازادي ورکړي، پرېږدي، شپه تیاره ده، د انسان مرضي ده چې تهجد کوي او که اقلا کوي، دواړو دپاره د تیارې نه فایدې اخیستل دي او دواړه ته کولی شي، او ستا مرضي ده چې کم یو کار کوي. همدغه رنګې ټول صلاحیتونه دي، ټوپک ته جهاد هم پې کېږي، ټوپک ته قتل هم پې کېږي د مسلمان، یو طرف ته جنت لاره ده، بل طرف ته د جهنم لاره ده. نو که تا سره د جنت دلچسپي او د الله مینه وي، نو الله به تا نه دا لار واخلي او همدغه ټوپک به تا دپاره د جنت ذریعه جوړه شي، او بل طرف ته د جهنم لاره ده، همدغه ټوپک ته تا دپاره د جهنم لاره جوړه شي. الله دې موږ بچ کړي ټول مسلمانان د جهنم نه. نو الله فرمایي چې داسې هردرمه کافر چې هغه انکار هم کوي او نور خلک هم بندوي د الله د لارې نه، نو چې هدایت نه کېږي، نو ظاهره خبره ده چې نه کېږي، نو جهنم ته به ځي، ځکه ځان دپاره یې خپله خوښ کړی د جهنم. نو بیا به جهنم کې خالدین، همیشه به وي، فیها، په دغه جهنم کې، ابدا، همیشه همیشه، ابدا یو شي باندې لکه مهر ولګوي چې به دا به وي جهنم کې. الله دې موږ تاسو بچ کړي د دې نه. او دې باره کې حدیث ډېر زیات دي چې باقاعده به الله تعالی د جهنم په دې دغه باندې به خپه کېږي او دا به بند کړي او مرګ به د ګډ په صورت کې راوستلی شي او ذبح به کړي چې مرګ ختم شو، جهنمیان به جهنم کې ټول عمر وي، دا سر به ورپسې بند کړي او ختم به شي، لاړ به شي، بس جهنم کې به وي.
الله دې موږ بچ کړي، موږ خو سوچ هم نشو کولی الله تعالی ته موږ بچ کړي. یا الله موږ بچ کړي. یا الله موږ خو خپل عمل یا خپل کردار یا خپل ایمان کې دومره نه طاقت ګورو نشته چې د جهنم نه ځان بچ کړلی شو. صرف ستا فضل و کرم به وي الله تعالی، صرف تا احسان به وي. څنګه دې موږ پیدا کړو، څنګه دې موږ ته انسانیت را نصیب کو، اسلام دې را نصیب کو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت دې را نصیب کو، قرآن ته دې کېنولو الله. همدک کرنګي موږ خپل جنت ته هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګاونډیان کې موږ مینه ده ورسره الله. او ته په دې ګواهی چې موږ تا سره او ستا نبي سره مینه ده، تا د کتاب سره الله دا موږ دپاره الله همدغه موږ دپاره د نجات ذریعه جوړه کړي. موږ په دې کار باندې ثابت قدمه کړي، موږ ته مرګ په ایمان باندې او ایمان عافیت موږ نصیب کړي یا الله تعالی. نو وکانه ذالک او دغه کار علی الله الله باندې، یعنی دی د جهنم ته بوتلل یسیر آسان، بوتلل د جهنم او بیا الته بندول په جهنم کې او ټول عمر په جهنم کې پاتې کېدل همیشه همیشه د الله باندې څه ګرانوالی نه دی. ځکه چې کله انسان سزا ورکوي نو د باندې کله یره راځي، کله ګبرهټ راځي، کله مستقبل نه یاري چې سبا نه بدل وانخلي یا سبا څوک زورور را باندې را نشي یا مې غلطي نه وي کړي یا بې انصافي مې نه وي کړي. دا ټول شنونه الله پاک دی. نه الله بې انصافي کوي، نه الله ظلم کوي، نه الله چا نه یریږي، نه د الله څوک همسر شته، نه الله نه څوک پوښتنه کولی شي. د الله دپاره څه ګرانه ده چې یو چاته سزا ورکوي. او بیا چې داسې نافرمانه خلک وي نو هغوی خو مناسب و قابل هم د همدې خبرې دي. نو الله تعالی ته دا ګرانه نه ده. الله دې موږ بچ کړي. الا مگر طریق لارا جهنم د جهنم خالدین همیشه به وي فیها په هغې کې ابدا همیشه همیشه. وکانه ذالک او دا کار علی الله په الله باندې یسیرا آسان. د آیت لږ وروستو سره تړلی شوی غونته دی، نو د وروستنی به هم ورسره ووایو. ان الذين بشکا کسان کفرو چې کافران دي کفر کړي دي او ظلم یا ظلم کړي دي او ظلم کړي دي کفر کړي دي او ظلم کړي دي لم يكن الله ند چې الله تعالی ليغفر بخنو کی لهم دویتا ولا ليهديهم او نبدا چې لارو خیدی ته طریقه لارا هدایت کی دویتا د سیدی لارې د سقی لارې. نو چې نه خی ورته د سیده لاره نو الا مگر لا طریق لاره جهنم د جهنم خالدین همیشه بوي فیها په هغې کې ابدا همیشه همیشه. وکانه وذالک او دا علی الله په الله تعالی باندې یسیرا آسان.